بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشوم ملګرو په نننی کلاس کې به زه تاسو د جنگي چې کم آلات دي کم سامانونه دي یعنی په جنگ کې استعمالي کې هغه ټول به زه تاسو ته په دې کلاس کې زده کوم تاسو صرف کلاس تر پایه پورې ګورئ ان شاء الله دا ټول سيزونه به زه تاسو ته په اسانه طریقې سره زده کوم پهلنې موږ سره سپیر څه ته وي سپیر چې کومه ده موږ نیزي ته وي بل موږ سره سواړ څه ته وي دا موږ توري ته وي یعنی توره خو به تاسو په خوا زمانه کې چې په کوم جنگونو کې استعمالېده هغې ته موږ څه ویلی شو په انګلیش کې سواړ دې ته موږ سیبر هم ویلی شو بل موږ سره راسره هارپون چې کومه دی دا موږ سره پاره استعمالو دا موږ دې دپاره استعمالو یعنی دا د سمندري چې کوم پوجیان دي کوم چې په سمندر کې خپله ډیوټي کوي نو دا هغوی استعمالوي د میانو دپاره یعنی په دې میان هم ولي او په دې باندې انسانانو کو ضرورت راځي خو هغه هم پې ولي هالبرډ چې کومه دا موږ سره یو نیزه شانته راسي او په دې کې تبر لګېدلی یعنی دا به هم زیاتره په پخوانو جنګونو کې استعمالېده خو بهرحال اوس هم ورسئ یعنی دا یې ځان سره ایښي د یو یادګار دپاره بل موږ سره راسه د ریوالور چې کومه دا موږ سره تمانچې په رنګ یو ګني مطلب په دې باندې ډزې کېږي ریپل څه ته ویل شي یعنی مطلب دا مشین ته ویل شي یعنی تاسو چې کوم مشین کم کې چې مطلب 30 ګولۍ راځي او راپټ هم کوي نو دا موږ څه ریپل دی یعنی دې ته موږ په پښتو کې مشین ویل شو او په انګلیش کې دې ته ویل شي ریپل بل موږ سره پیسټول چې کومه دا څه ته ویل شي تمانچې ته یعنی تمانچه خو به تاسو پیژنئ دې ته په انګلیش کې ویل شي پیسټول بل موږ سره شارټ ګن یعنی شارټ ګن چې کومه دا تاسو سره به یو ورکوټه شانته مشین درسئ دا ډېر زیات بیکاره یعنی دا ډېر زیات بیکاره په دې چې دوه ډزه وکړي نو دا بې د کار نه نو شارټ ګن دې ته موږ ویلی شو کینن موږ څه ته ویل شو کینن موږ توپ ته ویلی شو یعنی توپ ته یو لرې ځای چې پې ته ولې نو دې ته موږ ویلی شو کینن بل موږ سره ګرنیټ څه ته وایي ګرنیټ چې کومه دی دا موږ سره د بال په رنګ یعنی د بال نه دا لږ شانته غټي په دې کې 28 چرې یعنی دا چې ته یو ځای ته ورولي نو مطلب دا 28 ځای کېږي او چې څومره انسانان یې هلته یا هغو وجني او یا مطلب کومړنی نو زخمین کوي یې ټیک ټاک بل موږ سره ټارپیډو چې کومه دی دا موږ سره هغه ګولۍ یعنی دا یو بم یعنی دا څه شی تاسو د موټر ګولۍ خو به تاسو لیدلی که نه دا اکثر مطلب یو دشمن چې بل دشمن ته خښوي نو په ځمکه کې ورته خښوي او دا ډېره زیاته خطرناک وي بل موږ سره هینډ ګن یعنی هینډ ګن چې کومه دی دا د تمانچې په رنګ ورکوټه خو دا مضبوطي یعنی دا ډېر زیات مضبوطي نو دې ته موږ ویل شو هینډ ګن یعنی په دې کې ډېرې زیاتې ګولۍ هم راځي تقریبا 10 نه ډېر یا 12 دغه رنګې ګولۍ پکې راځي هینډ کپس چې کومه ده دا موږ هتکړو ته وي یعنی کله چې دوی د بل ملک یو دشمن ونیسي نو هغه ته دا کړی ورشي او د دې نه بیا بالکل انسان نشي مطلب خلاصېدی او دې کې انسان ته ډېر زیات تکلیف د هغه لاسونو ته زور ورځي ټیسر چې کومه ده دا موږ سره یو داسې مطلب سیز راسي چې مطلب دا چارج ورکوي مطلب لکه یو شمسي سیز څنګه دغه رنګې چارج ورکوي مطلب بل موږ سره بیټن خو به تاسو پیژنئ که نه پیژنئ چې زه درته ویم بیټن چې کومه دی دا پولیس وال څخه به تاسو ډنډې منډې لیدلي که نه اپېړی نو دې ته موږ ویل شو بیټن یعنی دا چې کله څوک احتجاج کوي څوک غلط کار کوي نو هغه پې وخي فلیش لایټ چې کومه دی دا څه ته وي دا موږ رڼا ته وي یعنی بیټري چې کمی دی ته تاسو فلیش لایټ ویلی شئ بل موږ سره والکی ټاکی مطلب واکی ټاکی چې کومه دی دا څه شي ته تاسو ویلی شئ دا چې کومه مخابره یعنی په دې باندې دوی خبرې کوي دوی موبایل نه استعمالوي دوی څه دا سرکاري څیز ورسئ په دې باندې خبرې کوي د دې مختلف قسمه کوډونه یې هغه وښي نو بیا مطلب په دې باندې واکی ټاکی باندې خپل منځ کې خبرې کوي پراپر سپری چې کومه دی دا مطلب سپری دوی مختلف قسمه سپریګانې ورسئ مطلب پیپر سپری چې کومه دی دا موږ سره ډېره تیزه سپری یعنی دا ډېره ترخی دا چې باندې چا وکړه نو بس بالکل دی وجني او دوی سره مختلف قسمه ګیسونه ورسئ مطلب که هغه در باندې وکړي نو د انسان نظر هم تللی شي د انسان مرو ته هم نقصان ډېر زیات رسیدی شي بلیټ پروف ویسټ چې کومه دی دا که تاسو لیدي دا اکثر پوجیانه چې دوی چې په دغه ځای باندې ولګي د سینې ته اچولي او شاته ملا طرف ته یعنی دا یې بچ که په دې باندې ګولۍ هم ولګي نو مطلب بیا دوی ته هېڅ قسمه خطره مطلب نشته دی دوی مړه کېدی نه شي بهرحال بل موږ سره سایرن څه ته ویلی شي سایرن د دوی دې لپاره استعمالوي کله چې اوس مثال خبره په یو ځای کې دوی دي
او دوی ته پته ولګېله چې مطلب دې ځای کې اوس موږ ته خطره ده. نو دوی چې کوم دا سایرن ووهي او ټول کسان راپاسي. یعنې دوی له مخکې نه ټریننګ ورکړی چې کله موږ سایرن ووهو نو څومره کسان چې دوی ټول به راپاسي. نو سایرن د دوی دې لپاره دوی استعمالوي. ایمیونیشن تاسو پیژنئ. ایمیونیشن چې کومه ده دا مختلف قسمه ګولۍ دا 4 ګولۍ د مشین را یوځای کړي دي او مطلب دې ته موږ څه ویلی شو، په دې ته موږ سمپل ایمیونیشن ویلی شو. یونیفارم چې کومه ده دا موږ کپړو ته ویلی شو، کالي ته ویلی شو. یعنې هر چا لپاره خپل یونیفارم، د پولیس لپاره خپلې، د آرمي لپاره خپلې، رینجر لپاره خپلې، فرنټیر کور لپاره خپلې، فرنټیر کنسټیبلري لپاره خپلې، د هر چا خپل خپلې. نو دې ته موږ یو ته موږ سمپل یونیفارم ویلی شو. بیج چې کومه ده دا موږ سره یو نشاني، مطلب بیج خو به تاسو پیژنئ که نه، هر چا خپله چولي، یعنې پولیس والا خپله چولي، آرمي والا خپله چولي، یعنې په دې باندې لیکلي چې د دې ځای پولیس. نو دې ته موږ بیج ویلی شو. بل موږ سره سره هیلمټ چې کومه ده دا څه ته ویلی شي، یعنې دا کو تاسو را پوجیان لیدلی دوی اچولې پس دې باندې، یعنې دې کې څه کاري په دې باندې چې کله ګولۍ ولګي د دوی په سر من ګولۍ خویږي او بل د دې نه ګولۍ هم نه وځي، نو دوی سر بچي. بل موږ سره سره سولجر چې کومه ده دا موږ سرتیري ته وایي. یعنې مخکې تاسو ته ما یو ویډیو اپلوډ کړی وه، په هغې کې ما تاسو ته مختلف قسمه پروفیشن ورکړي دي، هغې لپاره هم تاسو تللی شئ، هغه هم کتلی شئ. ټینک چې کومه ده دا یو داسې سیز دی موږ سره، مطلب چې دا ګرځي او دې باندې ګولۍ مسر نه کوي او دا ډېر زیات مضبوطي. نو کم ځای چې مطلب کم چا سره ټینکونه ښه ورسوي، مطلب نن سبا هغو ډېر زیات کامیاب وي. خو ټینک کې مسله دا چې ټینک به مطلب ټینک دپاره به یو سپیسیفیک ځای هم پکاري، لاره به هم پکاري. دا نه چې مطلب تاسو ټینک درسئ خو لاره نه ګرځي به څنګه. نو ټینک مطلب ټینک ته موږ په پښتو کې هم ټینک وایي. میزایل چې کومه ده دا یو داسې څیز موږ سره راسي چې دا مطلب ډېر زیات لري مزل کوي. بهرحال میزایل ته موږ په پښتو کې هم میزایل وایو. بیا د دې ډېر زیات قسمونه، خو بهرحال په هغې خبره نه کوو. جیټ فایټر څه ته وایي؟ جیټ فایټر دا موږ سره هغه مطلب جازي، مطلب چې دا څه کار کوي، د دې کار دی چې مطلب دا جنگ کوي، یعنی د جنگ نه بل کار نه. نو دې ته موږ جیټ فایټر ویلی شو. بیس څه ته ویلی شي؟ بیس چې کومه ده دا موږ یو داسې ځای ته وایي چې هلته مطلب اډی، یعنی د جازونو اډی، هلته آرمي والا پراته وي. یعنی ایر بیس چې کوم د جازونو الوتکو دپاره مطلب ځای، او بیس چې کومه ده په دغه ځای کې مختلف قسمه خلک راغونډ شوی، آرمي یعنی خلک نه. نو دې ته موږ بیس ویلی شو. ګیس ماسک چې کومه ده دا موږ سره یو څیز راسي چې مطلب ګیس ماسک د ګیس دپاره مطلب دا استعمالیږي. هلیکاپټر چې کومه ده دا موږ هلیکاپټر ته وایي. په دې کې ځینې هغه مطلب جنګ موږ کولی شو، ځینې نشي کولی. دا هلیکاپټر زیاتره د دې لپاره استعمالیږي په جنګ کې چې مطلب دا د یو ځای نه بل ځای ته افسران ویسي، یو ځای نه بل ځای ته پوجیان ویسي، او د دې کار دی چې مطلب په کم جنګ کې زخمیان چې مړه شي نو دا هغه یو ځای نه بل ځای ته وړي. بل موږ سره واکي ټاکي دی، دا تاسو ته ما ویل. بل موږ سره سره باینوکولر چې ته ویل شي، دا موږ دوربین ته ویل شو. یعنې دا چې مطلب ته اوس غواړې چې مطلب د دې ځای نه 100 کیلومتره کې لرې څه دي، نو دا ته واچو، به دې کې به تا ته دا ځای را لنډوي او په اسانه طریقه به ته هغه ځای کتلی شي. ګرنیټ چې کومه ده دا هم تاسو ته ما ویلي. بل پاتې شو بولټ اوس موږ څه ته وایي؟ بولټ چې کومه ده دا موږ ګولۍ ته ویلی شو. یعنی د مشین ګولۍ شو، د ټوپک ګولۍ شو، تمانچې شوه، دا څومره چې شوي دې ته موږ څه ویلی شو په انګلیش کې؟ دې ته موږ سمپل په انګلیش کې ویلی شو بولټ. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. اوس ماله اجازت راکئ، انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ او ما په خپلو دواګانو کې هم یاد ساتئ. چېرته چې هم اوسئ خوشحاله، اباد، بریالي، ژوندي او ګړندي اوسئ. د الله په